السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې دغه کوم فورم چې تاسو ته په دې بغل کې ښکاري، له دې څخه وروسته څه وکړو او دغه فورم څه قسم فورم دی، څه په درد خوړل کیږي. راځم په دې تاسو ته بحث کوم او دا تاسو ته تشریح کوم چې دا څه شی دی او څه باید دې نه وروسته وکړو. نو ګرانو ملګرو، مخکې له دې چې په دې خبرې وکړو، که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او حال انتخاب کړئ. راځم ګرانو ملګرو، تاسو کتلی شئ دغه فورم چې موږ سره دی، کله چې موږ خپل پاسپورت چیک کوو نو موږ ته دغه فورم راځي. دغه فورم مطلب څه شی دی او دا څه په درد خوړل کیږي او په دې څه باید وکړو. ګرانو ملګرو، تاسو به کله چې خپل ثبت نام چک کو، تاسو ته داسې فورم راغی. د دې فورم دا مطلب دی، تاسو ته دغلته لاندې واضح لیکلي ګرانو ملګرو، تاسو ته دلته لیکلي دي او لاندې هم لیکلي. دلته تاسو ته لیکلي چې تاسو یعنی کوم او تر اوسه ستاسو د پاسپورت ثبت نام ته تاریخ نه دی ورکړل شوی، یعنی وخت معلوم نه دی، ستاسو نوبت تر اوسه نه دی راغلی. تاسو ته دغلته لیکلي دي ګرانو ملګرو. نو او لاندې تاسو ته لیکلي کله چې ستاسو نوبت ورسېدو نو هغه فورم باید تاسو 3 ورځې وخت لري. په 3 ورځو کې تاسو خپل تحویلي، خپل احکام هر څه خلاص کړئ. او بل په دې فورم کې تاسو سره دغه لومړی سر کې چې دی دا بارکوډ دی. د دې بارکوډ له لارې تاسو کولی شئ خپل ثبت نام چک کړئ چې ستاسو نوم نوبت ته راغلی او که نه ستاسو ثبت نام. ستاسو نوم د پلار نوم تاسو کولی شئ هلته تاسو چې کله چک کوئ، تاسو ویبسایټ ته چې کله راشئ، زه تاسو ته وښیم دا موږ سره دی ګرانو ملګرو. یو د بارکوډ له لارې موږ کولی شو چې خپل بارکوډ دلته وارد کړو او خپل نوم وبخئ، خپل د پیدایښت کال دلته. نو موږ بیا کولی شو چې د جستجو یا د لټون له لارې موږ خپل ثبت نام چک کړو. بل دلته موږ سره په برځي کې دلته شته دی چې جستجو په اساس مشخصات. نو که تاسو غواړئ چې خپل مشخصات ورکړئ نو بیا دلته چې دی تاسو سره دغه نوم، د پلار نوم او دغه ټول باید تاسو ورکړئ. لکه زه دلته راغلم او مشخصات انتخابوم، دلته به لومړی سر کې خپل نوم ورکړئ. تاسو نوم دی، د پلار نوم، د نیکه نوم او د پیدایښت کال. کله چې تاسو ورکړئ د دې له لارې هم تاسو کولی شئ چې چک کړئ. د چک کولو ویډیوګانې زموږ په چینل کې مخکې هم پورته شوي، تاسو خو زموږ چینل کې وګورئ. لنډ ویډیوګانې هم شته او اوږد ویډیوګانې هم شته چې تاسو ته ډېر په تحقیق ډول په اوږد ویډیوګانو کې ښودل شوی او په لنډ ویډیوګانو کې تاسو ته په لنډ ډول تشریح شوی او لنډ ډول تاسو ته د پاسپورت د چک کولو طریقه ښودل شوی. نو دغه فورم نه بعد موږ څه وکړو ګرانو ملګرو؟ په دغه فورم کې څه معلومات دي چې تاسو ته دلته لیکلي دي چې مثلا څومره پاسپورت ورکول کیږي او څومره کار کیږي، دلته تاسو کتلی شئ. نو دا یو معلوماتي فورم دی. که چیرته دغه فورم تاسو چاپ کړئ او چیرته د پاسپورت ریاست ته لاړ شئ نو دا ستاسو کار بالکل نه کیږي، ځکه چې دا یو معلوماتي فورم دی او ستاسو معلومات پکې درج شوی. بس نو څه باید وکړو؟ دې فورم چې کله تاسو ته دغه فورم راغی یا تاسو خپل ثبت نام چک او تاسو ته داسې فورم درکړه، نو تاسو صبر وکړئ تر څو تاسو ته نوبت درکړي، ځکه تر اوسه تاسو ته نوبت نه دی درکړل شوی. فقط هر وخت یې چک کړئ. کله چې چک کوو نو تاسو ته چې نوبت راغی څنګه باید تاسو پوه شئ. نو تاسو ته بیا چې کله نوبت راغی تاسو ته داسې یو بل فورم راځي ګران ملګرو، داسې دغه ستاسو اصلي فورم دی. کوم چې مخکې ما تاسو ته وښودو هغه یو معلوماتي فورم و، دا اوس اصلي فورم دی. په دې فورم چې کله تاسو داسې فورم راغی تاسو ته ګورئ په دې سر ځي کې تاسو ته تاریخ هم درکړل دی چې په دغه تاریخ باندې تاسو کولی شئ د ریاست د پاسپورت ریاست ته لاړ شئ او خپل دغه د پاسپورت کار مخې ته کوئ. د دې فورمونو په اړه بیا زه تاسو ته په بلې ویډیو کې مکمل تفصیل سره دا تشریح کوم چې دا فورم باندې څه کیږي، چیرته وړل کیږي او څه باید وکړو. فقط نن تاسو ته ما د دغه 2 فورمونو فرق وښودو چې دا کوم فورم دی او هغه کوم فورم دی. دغه ستاسو اصلي فورم دی او هغه ستاسو معلوماتي فورم و. نو دا فورم بیا موږ کولی چې خپل کار پرې مخ ته یوسو. په هغه فورم که تاسو ته هغسې فورم راغی نو تاسو بیا صبر ورته وکړئ تر څو تاسو ته دغسې فورم راشي.
نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه چې دغه فورمونو په اړه مې تاسو ته فرق او د دې دندې دروښودې. په بله ویډیو کې په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې په دغه اصلي فورم کې دا باید څنګه وکړو او کوم کارونه په دې کېږي او په ریاست کې په څه ډول سره ویسو او دې فورمونو کې عکس څنګه ولګوو یا مثلا نور تحویلي او دې په اړه مکمل ویډیو تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته مکمل دغه تشریح کوم. نو زموږ د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د څنګه علامې باندې کلیک وکړئ او اول انتخاب کړئ او د داسې معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ چینل حتما ځان سره تعقیب کړئ او دغه ویډیو ځان سره حتما لایک کړئ. موږ ستاسو لپاره دومره خواري کوو نو یو لایک حتما زموږ حق کېږي، نو تاسو دا ویډیو ځان سره لایک هم کړئ تر څو موږ پوه شو او تاسو ته نور هم داسې ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو. زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه، تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږي ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.